ډیر خلک دا مسجان کوي او پوښتنه کوي چې مفتي صاحب کچیرې د چا په لمانځه کې اللهم انا نه ایسته نو هغه به د اللهم انا پر ځای باندې څه وایي دا یو او بل خبره دا ده اللهم انا صحیح الفاظ سره کم دي او څنګه کولی شئ چې تاسو اللهم انا یې زده کړئ یعنی دعای قنوت دې ته دعای قنوت ویل کیږي زه به اول مسله تاسو دا بیان کړم چې دا یو ګران کار نه دی موږ پښتانه د دنیا هر سخت کار کولی سو لیکن دا خپل لمونځ ولې نسو زده کولی د دې خپل لمانځه الفاظ ولې نسو یادولی اوس دا اللهم انا دا خو یو ډېر مشکل کار هم نه دی په حساب باندې به یو ډېر الفاظ وي که چیرې یو انسان په ورځ کې یو لفظ زده کول وغواړي نو دا به په یوه میاشته کې به دی دغه پوره زده کړي لیکن موږ پر پښتنو باندې ډېر 40 کاله تیر شوي وي 50 کاله پر تیر شوي وي لیکن د اللهم انا نه یې زده ډېر د افسوس مقام دی نو په دې ویډیو کې تاسو اللهم انا په صحیح الفاظ سره دا رقم زده کولی شئ دا ویډیو د سره سیو کړئ بار بار یې ګورئ او په دې ویډیو سره تاسو اللهم انا زده کړئ زه به نن په دا ویډیو کې تاسو ته وښیم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق دا کچیر څوک خط ویلی شي زه به پر سکرین باندې هم درته ولیکم خو تاسو د دې ویډیو څخه ضرور استفاده وکړئ او بله خبره که چیرې یو څوک داسې وي چې هغه ډېر